د پاکستان اخترونو نتیجه ورنکړه. طالبانو ډنډ پټان کې سړک باندې کار شروع کړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پکتیا ډنډ پټان کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه چې طالبانو غوښتل سړک جوړ کړي، نو د پاکستاني ځواکونو لخوا یې د منع کولو هڅه وشوه چې همدې سره 3 ورځې جګړه هم وشوه. تر هغې وروسته پاکستاني لوري د مذاکراتو وړاندیز وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې په یاده سیمه کې سړک جوړ نه کړي، خو طالبان د مذاکراتو په جریان کې د پاکستان غوښتنه ونه منله او ویې ویل چې د فرضي کرښې دې غاړې ته خاوره د افغانستان حکومت اړوند دی او سړک جوړول یې قانوني حق دی. تازه خبر دا دی چې طالب فعالانو د یو ویډیو په خپرولو خبر ورکړی چې طالبانو ډنډ پټان کې د سړک جوړولو چارې بیا پیل کړي او ماشینري خپل کار ته دوام ورکړی. خلکو د طالبانو قاطعیت او زړورتیا ستایلې او غوښتنه یې کړې چې پاکستان سره باید همداسې چلند وشي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.